د افغانستان د مویتای او تکواندو دوه ځوان ورزشکاران له سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د پیوستون له مهمو او سترو سیالیو وروسته نن هیواد ته راستانه شول او په کابل کې د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلینو ورزشکارانو او ګڼ شمیر مینوالو دغو اتلانو ته تود هرکلی ووایه. محمد یوسف جهانگیر د مویتای په برخه کې د سرو زرو مډال ګټلی او محسن رضایی بیا د تکواندو په برخه کې د نقرې مډال خپل کړی دی. د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي رئیس وایي دا د خوشحالۍ ځای دی چې د مویتای او تکواندو اتلان د اسلامي هیوادونو د پیوستون له سترو سیالیو مډالونه ترلاسه کوي. د افغانستان د ورزش د برخې د دغو اتلانو چې له یو نړیوال ورزشي میدان څخه له یو رویداد څخه او له یو ډېرې سترې تاریخي مسابقې څخه یې اتلولۍ راوړې دي. محترم یوسف جهانگیر صاحب چې د مویتای په برخه کې د قهرمانۍ مډال ګټلی ده او ټول افغانستان ته خوشحالي ور په برخه کړې ده او د افغانستان دپاره دغه افتخار کسب کړی ده. دته د ده کورنۍ ته او د افغانستان ټول مؤمن ولس ته دې مبارک وي. د تکواندو د برخې قهرمان او مډالاور محترم رضایی صاحب چې د تکواندو په برخه کې ډیر بې مثاله مډال راوړی ده، د نقرې مډال نوموړي ته، د دوی کورنۍ ته، د تکواندو د برخې مشرتابه ته او ټول افغانستان مؤمن ولس ته دې دغه تاریخي مډال مبارک وي. د کورنۍ چارو وزارت ویان دغه مراسمو کې ویل چې دا د ویاړ ځای دی چې دغو ورزشکارانو په یادو سیالیو کې مډالونه ترلاسه کړل او د افغانستان ښه استازولي وکړه او دغه مډالونه ګټل د ټولو لپاره د ویاړ خبره ده. جوانای افغانستان اگر زمینه برشان مساعد باشه، فضا برشان مساعد باشه، انشالله کادره ما شما روز به روز به سطح‌های ملی و بین المللی به سطح‌های کشورهای آسیایی مطرح میشن. یعنی اولین بار است که در ورزش افغانستان و در تاریخ ورزش افغانستان اینقدر مفاخر و افتخارات زیادی را، مدال‌های بسیار بزرگی را به سطح همه بازی‌های آسیایی و المپیکی داریم الحمدلله و این جای افتخار است. محمد یوسف جهانگیر چې د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلی وایي چې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي چې په دغو سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړ. بالای از این مدال بسیار زحمت کشیدیم، سالهای سال زحمت کشیدیم و خصوصا بازی 2 ماهی که یا 2.5 ماهی که در اردوی تیم ملی بودیم بسیار زحمت کشیدیم تا این مدال به لبخند مردم افغانستان آورده باشه. همدارنګه د تکواندو د نقرې مډال ګټونکی هم وایي دغه سیالۍ ډېرې سختې او مهمې وي خو د بشپړ چمتووالي په برکت یې ښه نتیجه ترلاسه کړه. و 3 ماه بود که ما در کابل قرنطین بودیم به خاطر مسابقات و آمادگی بسیار بالایی داشتیم و خدا رو شکر که به نتیجه پس نیامدیم. و من مسابقه اول خود که در کشور میزبان عربستان داشتم و مسابقه دوم با کشور ازبکستان که اونا هم شکست دادیم و مسابقه سوم با بازیکن آذربایجانی داشتم که یک مدال نقره المپیک داشت و یک مدال برنز جهان که خدا رو شکر اونا رو شکست دادن، در فاینال مسابقات را پیدا کرد. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي هیوادونو د پیوستون شپږم پړاو سیالۍ د سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شوې چې له افغانستانه پکې د بیلابیلو رشتو ورزشکارانو ګډون کړی و. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره